تاسو یې له مهرباني وکړئ چې لکه فاصله وساتئ یو بل سره حالات داسې دي چې زیات ملګرو ماسکونه هم نشته نو کوشش وکړئ چې لږ جدا جدا ودرېږو د سینیئر نایب صدر د تقریر نه پس د عوامي نیشنل پارټۍ کوزدیر جنرال سیکرټري ملک محمد زیب خان درخواست کوم چې هغه څه تاسو ته د خپل خلاف وځاوي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه د مرکزی نائب صدر په مشرۍ کې هغه ته فخر علي وایو تحصیل تنظیمونو ته فخر علي وایو ضلعي مشرانو ته فخر علي وایو ان شاء الله تعالی د مشرانو په اجازه باندې نن چې کوم احتجاج ریکارډ کیږي دا صرف د تحصیل صدران جنرال سیکرټریان د ضلعي کابینه او زموږ په صرف یو مرکزی مشر خان صاحب راغلی په خپل باندې ولاړ نن زموږ احتجاج صرف په دې خبر ده چې موږ صرف خپل احتجاج نوٹ د دې نه پس کفرس کا د پښتنو د استحصال جاری وساتل د پښتنو د بېعزتي جاری وساتل شو ان شاء الله تعالی پوره قوم به راوځو او احتجاج به موږ ته پوښتنه کوو عوامي نېشنل پارټي زنده‌باد عوامي نېشنل پارټي زنده‌باد اوس خبره به دې باندې ده ورونو چې زمونږ ورسیز پاکستانیانو ته کم تکلیف او کم مصیبت جوړ شوی دی د هغې نه د عمران نیازي حکومت ښه خبر دی مخکې به زمونږ کسان چې د سعودي عرب او دوبۍ نه راتله د هغې به سره 600 درهمه ټیکټ ورکړی کېده اوس هغه ټیکټه 3000 نه واله ته 3000 ریال پورې ورکړی کېږي موږ ته ډېر سخت افسوس په دې وجه باندې چې زموږ د دشمن ملک انډیا جاسونه او سروسونه اوس هم فقط 700 ریال باندې انډیا ته سپارلي وړي او زموږ پښتانه او پاکستانیان د 600 په ځای باندې په 3000 په 3000 روپۍ ریال باندې ټیکټ اخلي او پاکستان ته راځي او ورونو بله د افسوس خبره دا ده چې د کرونا لپاره چې کومه فند مختص شوی دی 12 ارب روپۍ اوس چې کوم مسافر زموږ راشي په ایرپورټ باندې او د کله قرنطینه سنټر ته تبدیل کوي او بوځي نو د ده سره د دشمنانو په شان سلوک کېږي افسوس دا دی چې زما دغه مسافر چې کله سنټر ته بوځي نو د هغوی نه 3000 روپۍ پاکستانۍ د 14 ګنټو چارج کوي موږ دا سوال کوو د دې میټنګ وساتت سره چې دا 12 ارب روپۍ ته په څه شي کې خرڅ کوې د دې باندې ګوره موږ تپوس کوو ان شاء الله تعالی وخت روان دی تپوس به درنه کوو دویمه خبره دا ده ورګه هغه د هغې له زره زما بله د افسوس خبره ورونو دا ده چې کوم مړي زموږ هلته پراته دي د کرونا نه علاوه د هغې مړو فی کس 20000 روپۍ پاکستانۍ د پاکستان سفارتخانه په رشوت باندې اخلي زما که مړی بیا رالیږي مونږ د دې خبرې په سختۍ سره غندنه کوو چې یو خو زما چې کوم مسافر راشي د هغه څه کم سلوک کېږي بیا زما دغه مړي څه کم سلوک کېږي او بیا چې کوم کم کسان راشي او خرچه ورسره نه وي او د 10 ریال او یا درهم ورسره وي تاسو به رب یقین وکړئ زما د علاقې خلک راغلی هغې ماته کیسه کړله 1 ریال 1 درهم کې په 20 روپۍ باندې داسې چندانې ورته هلته کېنول دي چې 20 روپۍ دي د 40 د 15 روپو 1 ریال د 1 درهم دی او دی په 20 روپۍ باندې ان شاء الله تعالی موږ ټول پښتانه په دې خبره پوه شوي یو زموږ د مړو چې کوم مړي زموږ هلته پراته دي د هغې د فوري بندوبست وشي د پاکستان ټول ایرپورټونه دې کولاو شي او ورسره چې څومره مړي زموږ پراته دي دا دې فورا راوچت کړی شي او که فرض کړه زموږ د مړو بندوبست ونه شو زموږ د مسافرو مړو بندوبست ونه شو
ودي خلاف موږ را پاسو او ان شاء الله تعالی پورا قوم منظم کو په زمانه کې وته ان شاء الله درېمه دا خبره کوم چې کوم مسافرونه زمونږ هلته دي هغې له پکار دا د حکومت له سفارتخانې نه چې هغې ته هیلپلاین منظور کړي او هغې ته برابر امبولانس یې ورکړي او زما د قوم زما د بچو رسایي دی د سفارتخانې پورې ازاده کړي او زما د بچو زما د خویندو زما د وروڼو رسایي دی ډایرکټ کړي چې هغې خپل فریاد کولی شي اسپتال ته زموږ رسایي ډایرکټ کړي سفارتخانې ته زموږ رسایي ته ډایرکټ کړي او سفیرانو صاحبانو ته موږ خبر یو چې هغوی خپل ټلیفون نه بند کړي په دې باندې ټول قوم ګواه شئ که زموږ د عمران نیازي وخت زموږ ذمہوار دی دغه نیازي زموږ ذمہوار دی زموږ د بېعزتۍ ذمہوار دی زموږ د شرم ذمہوار دی موږ به انشاءالله تعالی خپل تپوس کوو زه نورې خبرې کول نه غواړم په اخر کې دوه نارې در کوم د هغې اواز به راکوئ ناکام حکومت نالايق حکومت بدتمیز حکومت